چې هغه د ځان سره حساب کوي، د ځان نه سوالونه کوي او د دوی په ذهنونو کې سوالونه راجمتېږي. زما د خبرو ته په وخت کېدی خبرې زر ختمومه خو چې پیغام تاسو ته در ورسېږي. نو خبره داسې ده چې اکټیویټي بیسډ لرننګ، نو اکټیویټي بیسډ لرننګ کې دا دی چې ته به ایخوسېږې، ته به په اودو نه ویلېږه. لکه په روایتي طریقه کې روایتي کم د درس و تدریس طریقه چې دا ټیچنګ لرننګ پروسس چې دی په هغې کې دا خبره ده چې په هغې کې د دې خبرو څوک پروا نه ساتي. هلته چې کم دی نو لکه مګ اپ کول دي، لا رټه لګول دي، یا یو شی یادول دي، خیر دی که پرې نه پوهېږې. نو دلته به دا څیز دی، دلته به دا خبره ده که هر څیز یې ته به یې تپوس کوې چې د دې څه مطلب دی. لکه چې په ستا په ذهن کې کم سوال راځي هغه به ته کې د ټیچر نه، نو ته به پوهېږې. لکه دا نور قومونه چې دي هلته چې ساینسدانان پیدا کېږي، هلته چې نوې نوې ډسکوریز کېږي، نوې نوې انوینشنز کېږي، د هغې وجه ده هغوی په ذهنونو کې سوال پیدا کېږي، هغوی سوال کوي او هغوی ته د سوال جواب میلاویږي. نو دغه شان ساینسدانو یو څو تپوسونه اوچت کړي، یو څو سوالونه اوچت کړي او بیا د هغه سوالونو له جواب وګوري، محنت وکړي، نو دی چې کوم دی نو څه نوي ډسکوریز وکړي او څه نوي انوینشنز وکړي. نو خبره داسې ده چې اکټیویټي بیسډ لرننګ دا دی چې هغه د سره څه کلاس نه دی چې په هغې کې سوال ونه شي او په هغې کې لکه ته دا لرننګ نه دی چې ستا په ذهن کې سوال را پیدا نه شي او ته سوال ونه کړې. یو خو داسې ده چې په ذهن کې سوال راځي او ته یې نه شي کولی، نو دا هم ښه خبره نه ده. پکار دا ده چې سوالونه څومره ډېر په دې ذهن کې راځي دومره به کانسپټ کلیر کېږي. نور موږ خبره کړې ده چې کلاس ته راځې نو څنګه چې به ټیچر پریپریشن کوي داسې به دا سټوډنټ پریپریشن کوي. ته چې سبا کم ټاپک وې پکار دا ده چې هغې ته ته تیاری وکړې. صحیح شو؟ او بیا لکه مطلب په کلاس کې به دا مرحلې چې اول ستا نه چې کوم د ابتدایي کوېسچن وشي، انټروډکټري کوېسچن وشي، کم هغه تعارف والا که نه لکه د دې ټاپک خو اول پېژنګلو پکاري. بیا چې کوم دی نو پریزنټیشن وشي، خبرې بیا په تاسو باندې پریکټس وشي، سوالونه تاسو له موقع درکړی شي چې د چا په ذهن کې څه سوال وي او سوال هغه سوال دی چې ستا په ذهن کې راشي چې تا ته په ایکسرسایز کې په اخره کې لیکلي هغه سوال نه دی، هغه خو یې په تا امپوز کړی دی. نو خبره داسې ده چې یو ټاپک دی، په یو ټاپک کې بلها کوېسچن ستا په ذهن کې راتلی شي او نو که فرض که تاسو په دې طریقه باندې ټیچنګ لرننګ پروسس شروع کړو نو تاسو به د یورپ مقابله وکړئ، د پاکستان کې د بلسکول نه د یورپ مقابله به وکړئ. او بله یوه خبره دا ده چې نهم او لسم والا د دا خبره د غوږونو نه وباسي، لکه دا شړنګا دی د غوږونو نه وباسي چې په راتلونکي وخت کې به په منور سکول کې موږ نقل کوو، بالکل نه. او یا مطلب دا دی د هغې دپاره هغه کم تیاری معیاري چې بیا به نه وي، د هغې دپاره زموږ تیاری دا دی چې د نن نه ټیچنګ لرننګ پروسس تاسو سټارټ دی، اکټیویټي بیسډ لرننګ دی چې په کومه خبره نه پوهېږي ټیچر نه تپوس کوه او استاد صاحب لم پکار دی چې هغه هم ښه د ویل پریپیرډ تیاری سره راځي. زما دا یقین دی که فرض که داسې وشو دې استاد ته به دومره سکون میلاویږي، دومره تسکین به ورته میلاویږي چې دی وایي دی به هم د خپل ټیچنګ په خوبو باندې پوه شي. اوس خبره داسې د اوریجنل کار کوئ. ګوره موږ دا تعلیم داسې کړی ده چې دا لکه د ژوند نه بهر څه شی دی، دا د ژوند نه بهر څه شی نه دی، دا د دې ژوند سره تړلی سیس دی. ګوره د دې ژوند متعلق دی، د دې لکه موږ ته ویلی کېږي چې یاره تاسو سچویشنل انوایرمنټ په کلاس روم کې جوړوئ. لکه خلک خبرې کوي که نه، لکه چېرته په حجره کې، چېرته په لاره باندې، چېرته په دغه کې رواني پبلک ټرانسپورټ کې یو ناست یو بل سره خبرې اترې، دا هم داسې دی. لکه مثال په طور د حالات په تا ته چې کوم ځای سوالونه را جوړوي او تا ته به د هغې جوابونه میلاویږي او ستا نه به یو تکړه سړی جوړېږي، ته به کانفیډنټ سپیکر جوړېږي، ته به کانفیډنټ رایټر جوړېږي. چې کله ته په اکټیویټي بیسډ لرننګ باندې روان شي نو ستا به سبا به ستا د نن نه امپروو کېږي. او په روایتي انداز کې 13 کاله مخکې چې استاد څنګه و نن هم هغه شانتې دی، هغو سره ترقي به ونه کړي. لکه په ځای ولاړي دا راټکول خو به توتیم وکړي، نو د دې دا مطلب نه شو چې د سبق ووایي. تاسو په خبره پوه شوئ؟ نو دا خبرې دا نوی جدید دور دی. په دې که فرض که تاسو دا ټیچنګ لرننګ پروسس په صحیح طریقه مخکې بوتلو نو دا خلک به ګوته په خولۍ چې یاره داسې چل شوی دی په دې خلکو باندې.
دا کم حالات چې جوړ کړي دا زمونږ د خپلې رویې جوړ کړي دي، سستۍ جوړ کړي د کاهلۍ جوړ کړي دي، بېایمانۍ جوړ کړي. دا بېایماني او دا شیزونه لرې کول غواړي. ته ګوره چې ستا سټوډنټ جوړېږي که نه، ګوره چې ته په ورلډ کمیونټي کې چې کوم دی د ورلډ کمیونټي چې کوم اډوانس نیشنز دي چې د هغوی مقابله ته کوې او که نه، بالکل تاسو ته وختاً په وختاً باندې داسې څه هدایت درکوم چې تاسو په موټیویټ کېږئ، هم ستاسو په شوق هم پیدا کېږي، د دې سکول سره به ستاسو زړه ولګي، په تاسو باندې به بوج هم نه راځي، ځکه چې تاسو لرننګ کوئ. لرننګ چې څوک کوي که نه، نو هغه ډېره انجایبل اکټیویټي ده، په دې کې ډېره مزه وي د استاد دپاره او د شاګرد دپاره. نو بس الله دې وکړي چې موږ ته توفیق میلاو شي او موږ دا ټیچنګ لرننګ پروسس چې کوم دی نو په صحیح طریقه باندې مخکې بوځو. نو او په موږ کې یو دغه پیدا شي، یو فروټفولنس پیدا شي، ځکه چې تعلیم په حقیقت کې چې کوم دی نو څه دی، دا راز د صداقت دی. صحیح شو؟ پکار دا ده چې په موږ کې صداقت پیدا شي. د اقبال دا شعر به درته په اخره کې وویل چې سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.